رات د ارمان شه که ته وایې د امریکانو په ځای به بل څوک د افغانستان جګړې ته راکاږم چې طالب ژوندی وي، دا د ارمان شه چې تر څو دغه د امپراتوریو ماتونکي ژوندي وي، دا مو ارمان شه سیکولرانو. پرونی په ترکیه کې بیرغ جګ، سبا یې درته په برلین باندې جګو. پرونی په ترکیه کې بیرغ جګ د ناټو په دفتر باندې والله درته جګ کو. کدا د مونږ با احساس افغانان ژوندي والله په کرملین باندې والله په سپینې ماڼۍ باندې دا بیرغ ودرېږي، هلته به بیا تاسو څه کوئ؟ خو بیا به وخت خپل د افغانانو بهادري مه وژنئ، د دغه قاتلانو قهرماني مه وژنئ او نه یې وجلی شئ. که چېرته طالب د تاسو په خولې پنجابی کېده، د پنجاب غلام کېده، نو تاسو خو دا 20 کاله دا چغې وهئ. ولې ملت مني نه درسره؟ ولې ورځ په ورځ د افغانستان جغرافیه د تاسو له لاسه وځي؟ ولې د امریکانو په شتون کې تاسو دومره ذلیل او رسوا یاستئ؟ خو غزني ته لاړې په توغندیو د بدرګه وشوه، لوګر ته لاړې په توغندیو د بدرګه وشوه. د افغانستان هر علاقې ته ځي، د ارګ له چاردیوالۍ نه ورتلی نه سې. زاهد افغان مهرباني. مبین صاحب د محب خبرې پورې محب دلته یو ورځ بحث راغی، د موږ خپل منځ کې راغی، وایي محب په امریکا باندې اعتقاد په امریکا کې وکړو، بل کوم هېواد یې نسي پې کوی. ما ولې به یې نه پې کوي په امریکا باندې اعتقاد؟ ځکه چې امریکا زوم ده، د امریکا نه راغلی ده، جنس یې ټول د امریکا ده، اشرف غني د امریکا ده، عبدالله د امریکا زمن دي، په اعتقاد ولې نه پې کوي؟ توغندي په کونړ باندې رالویږي، بلیک هاک هلیکاپټر تا سره دي، بیم 12 توپونه له تا سره دي، دربرد مزایل له تا سره دي. ولې نه ولې؟ ولا خواته پښتانه دي. که په کندوز کې پښتانه نشته، په هلمند کې دا پښتانه نه دي، پنجابیان دي، خو زور دې نه رسېږي. معاملهګر یې 15 میلیونه ډالر دي اخیستي. په قندهار کې جګړه کېږي د هغه په سار باندې، ډیورن لاین باندې جګړه کېږي، ډزه 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 د پټاخۍ ډزونه سره وکړه. الا طالبان بې غیرته دي، الا ولې دا جګړه، ولې اعلامیه؟ وروره هغه زمري سپي زمري ته چیلنج ورکړی، وایي راسه ما سره جګړه وکړه، ما سره غېږ ونیسه، زمری ته روان سوی و. وایي راځه که نه خلک به بیا وایي چې له سپي نه وتښتېده. وایي دغه پیغور راته صحیح ده چې څوک ووایي چې له سپي نه وتښتېده، خو دا پیغور نشم منلی چې څوک راته وایي له سپي سره یې غېږه نیوله. نو ته اوس زمریان له سپیو سره جګړې ته اچې. طالب هغه چا سره جګړه کوي چې د ټولې نړۍ قوت او امداد ورسره وي. هغه داسې خړس او پړسو خلکو سره جګړه نه کوي. طالب ناټو ماتوي، طالب د وارسا تړون ماتوي، طالب کرملین ماتوي، طالب غټه بد قدرتونو سره لاندې وځي. طالب دومره کم ظرفه مه بوله چې هغه د داسې یو چا سره په یو پوستې باندې جګړه وکړي، په یو سیمې خاردار دی ورسره جګړه وکړي. طالب هغه څوک ماتوي چې له B-52 F-16 F پلانه یو مرین پوجونه او د امریکا لښکر او ناټو دا وارسا دا ټول ورسره راسي، بیا په یو ځای ماتوي. نو سپی او زمری خپلو کې سره غېږې نه نیسي. مونږ چې کله جګړه کوو بیا وروسته کېږو نه له چا نه. بېګا د جګړه وکړه، سهار مو یو بل ته مټیانې ورکولې. عجیبه جګړه ده. دا څه رقم جګړې کوئ تاسو؟ محب دې بیا راجګېږي، هغه سړی چې ښځې ته امریکا کې ایساره کړی، هغه بیا راجګېږي په ننګرهار کې خلکو ته وایي راکټونه یې ویسته. نو خو ویې ویسته، خو ورسه که نه، نور نشي کولی. هغه دلال سفیر دې راوغواړه، که نور هېڅ مبین صاحب بله خبر، دغه شاهین صاحب که نور هېڅ نشي کولی د افغانستان ودرې د افغانستان معضله د داود عابدي ته حواله کړي چې هغه یې حل کړي. وا دې اورېده؟ حریت تلویزیون نه به ورشي پې. دا یوه څه خبر درته کوم مبین صاحب، دا خبر درته کوم، دونه جنګ یې دی سره وکړه، یو عسکر نه دی وخو نه دی دوخوا خوشم، دغه ملکي خلک دی دواړه په مابین کې وویشتل. دا اصلا ولس ته یې بونه جوړه کړې، دا خو یې ولي دا خو یې ولي، بیا دی راځي چې ولې طالبان څه شی نه کوي. جنګ د تاسو دی، سپیو په خپلو کې سره جوړېږي، نه به خبر د طالبانو کوي. دوستم راوځي یا افغانستان مایک مه بنده، افغانستان نه نړیوال پولیس جوړ کړي دي
چې هر چېرته ټکه در باندې راولوي یاله طالب چیرې ده یا ورته صبر وکړه چې طالب له دې ناټو نه هغه درته وزبېښي هر څه یې صفا کړي ویې څنډي بیا پس له هغه به دا نورې مسلې اسانه دي په تاسو باندې موږ ډیورن نه ګټو په تاسو د افغانستان غیرت او ناموس نه ګټو جنرال رازي قاتل دا وسړی اتل تا چیرته لیدلی چې د بادار په غېږه کې مردار سي ابل ګوګشتک د لیستۍ ملخ تادین خان ته خدای تادین نوم ده تادین د پیچس ګولۍ ده نوم یې د پیچس ګولۍ ده د تادین اتل ده و یو پاو اوسېږه خو غیرتي اوسېږه ډېر غیرتي و ډېر زیات غیرتي و ډېر دومره غیرتي ده یاره یو دا غوږونه د غیرت بس د نور خلا پرېږده د کورونا وایرس چې راغی اول په چین باندې راغی دې جناب خط چین ته لېږه هغه یې ساوت افریقا ته لېږلی دومره خو هوښیار ده ډېر مبین صاحب والا دی ما مریم تاکي نور څه نه وایم یو ورور د وخت طالبان د هر چا سره ولې ګوري طالبان حتی د فوزي کوفي سره ولیدل طالبان مجبور دي چې د هر چا سره وګرځي موږ مشران باید هر چا سره وغږیږي وګوري چې د خلک تر څو په خپله پوه شي چې طالبان هغه خلک نه دي چې تنها د ما او د تا سره وګوري نه د طالبانو د عادت دی د مشرانو دی چې د هر چا سره وګوري وغږیږي ولس ته خلک ور وښیي چې څوک دی دا موږ تاسو باید خلک فرق کړو چې څوک دی هوریت څه شی دی شمشاد کوم تلویزیون دی او آریانا کوم تلویزیون دی دا چې موږ نشو فرقولی مشران دی موږ داسې نه کوي چې ورونو څوک خفه کړي چې نه ته مه راځه دروازه ټینګه ده فلانی ته راشه ته مه راځه دا غلط کار دی موږ مشران داسې نه دي ورونو لکه دغه لایفو کې چې موږ تاسو غږیږي هغه که ریښه دا رقم خلک وایي نن به ورونو جهان ته یې ماته نه ورکول دا موته نه ده ورکړې دا موته د موږ تاسو صحیح ده موږ تاسو منډه اخیستې په نظامي کې باندې په سیاسي کې په سیاسي ډګر کې موته ورکړې شاهین صاحب امنیه قمندانۍ باندې فدان وتلي بیا د تادین غوګشتک ته بچ سوی و نو هغه خبریالانو ته پوښتنه کوله وایي ته څنګه باد شوی زه په څلورو روانو هغوی فکر وکړو چې دا سپی ده نو غږ یې راته ونه کړ دا خو د تاسو ګوګشتک ده یقیني چې په څلورو چې ته وایي شغال ده هېڅ فرق له شغالانو سره نه کېږي